अस्सलाम वालेकुम ګرانو ملګرو په د نن ویډیو کې به په انډراید موبایل کې یو داسې ټریک تاسو ته ښایم چې هغه تاسو ته وګورئ نو ستاسو به خپله حیران شي. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته زما د موبایل ښکاري نو په دې موبایل کې لاندې د یو انسان په شکل باندې یو تاسو ته آپشن ښکاري چې زه په دې باندې کله کلیک وکړم نو زما سکرین به دغه شانتې شي او چې زه کله په سکرین باندې ډبل کلیک کوم ډبل دوه پیرې داسې ووهم خپل سکرین نو دا به داسې زوم کیږي. نو ملګرو ستاسو ګورئ زما سکرین اوس زوم وشو چې څومره تاسو زوم کوئ څومره کوئ نو هغه ستاسو کولی شي. مطلب که ستاسو ته څه صحیح نه ښکاري یا هغه لرې نو هغه بیا ستاسو زوم کولی شي او بیا ستاسو دغه شانتې هم موبایل استعمالولی شي او چې څه مطلب مسله نو ستاسو زوم کولی شي. نو دغه شان آپشن مطلب څنګه ستاسو په خپل موبایل کې راوستلی شي او که چېرته ستاسو غواړئ چې موږ دغه شانتې راولو نو طریقه کار درته به زه په دې نن ویډیو کې ښایم ټوله طریقه. نو دا خو ما زوم وګورئ تاسو ګورئ که نه نو دا برنه اوږه تاسو بیټرۍ ګورئ او سیګنل دا دومره غټې ښکاري که نه نو که چېرته ستاسو دغه شانتې سیټینګ په خپل موبایل کې کول غواړئ نو درته طریقه ښایم په دې نن ویډیو کې. ویډیو تر اخره پورې وګورئ ولې چې ډېره زیاته ضروري ویډیو ده. او که چېرته تاسو غواړئ چې زه بیا د زوم ختم کړم او زه موبایل نورمل کړم لکه څنګه چې مخکې و هغه شانته راولم نو بیا دلته لاندې چې کوم د انسان په شکل کې د آپشن تاسو ته ښکاري نو بیا په دې باندې کلیک وکړئ نو بیا به ستاسو موبایل نورمل راشي او ستاسو غواړئ چې زه زوم پې کوم نو بیا سمپل په دې نشان باندې کلیک وکړئ او ډبل کلیک ورکړئ نو ستاسو موبایل به دغه شانتې زوم واخلي. نو ګورئ ستاسو لاندې ځای یا بره ځای دغه شانتې ستاسو موبایل فل زوم شوی دی نو ستاسو هر څه په دې کې کولی شئ څه مطلب کتلی شئ څه رانږدې کولی شئ پې نو دا ستاسو دپاره ډېر یو فایدهمند آپشن دی. نو زه بیا د انسان په شانتې شکل آپشن چې کوم دی دا ختموم نو د هغه زما موبایل بیا نورمل شو. نو دا آپشن ستاسو څنګه په خپل موبایل کې راوستلی شئ راځئ درته طریقه ښایم. د ټولو نه مخکې به ستاسو څه وکړئ سیټینګ ته به لاړ شئ خپل موبایل سیټینګ ته به لاړ شئ نو دلته به ستاسو لاړ شئ اسیسیبیلیټي ته. زما چې کوم موبایل دی ریډمي موبایل دی نو دا هر موبایل کې جدا جدا آپشن وي نو زه چې کوم سیټینګ ته ښایم که چېرته په هغې ځای کې ستاسو نه وي نو دا مطلب دا نه شي چې اوس ستاسو موبایل کې دا آپشن نشته. هر موبایل کې شته خو په زنه کې بل ځای کې زنه کې بل ځای کې زه د ټولو موبایل ته طریقه تاسو ته ښایم چې تاسو به څنګه پیدا کوئ. زه چې کله په دې خپل موبایل کې به د ډیجیټل سیټینګ باندې کلیک وکړم نو دلته ستاسو ته ښکاري اسیسیبیلیټي دا ماته راغی. که چېرته ستاسو په دې ځای کې نه وي نو ستاسو بل ځای کې کتلی شي که بل ځای کې هم تاسو ته میلاویږي نه نو سمپلی ستاسو په دې سرچ باندې کلیک وکړئ او دلته سرچ کوئ اسیسیبیلیټي صرف A او ډبل C کلیک کوئ نو بیا به دلته راشي نو دا تاسو ته ښکاري اسیسیبیلیټي دا آپشن دی نو سمپلی ستاسو دا اوپن کوئ کولاو کوئ نو دا ستاسو کولاو کو دغه شانتې آپشن ستاسو ته راغلل نو دلته ستاسو په دې کې سرچ کوئ میګنیفیسیشن ستاسو سرچ کوئ نو هغه سرچ سمپل په دې کې وګورئ نو دلته ما سره ډېر آپشن دی ګورئ ستاسو ته به لږ ستاسو به سیسټم به لږ چینج وي ستاسو سیسټم به لږ بدل وي که ستاسو سره بل موبایل وي او که تاسو سره ریډمي نو ستاسو سره به هم دغه شانتې سیسټم وي او که تاسو سره چېرته ټیکنو یا انفینکس موبایل وي نو بیا به ستاسو سره لږ سیټینګ بدل وي خو بیا ستاسو وګورئ په دې لیکلي میکلو کې وګورئ نو ستاسو ته به دا آپشن میلاو شي میګنیفیسیشن نو سمپلی په دې باندې کلیک وکړئ نو چې کلیک چې وکړئ نو دا ګورئ دا ما کولاو کړی دی نو لاندې د انسان شکل په شانتې چې کوم آپشن دی دا ما سره راغلی دی که دا زه بند کړم نو هغه به ختم شي. نو که چېرته ستاسو دغه شانتې سیټینګ په خپل موبایل کې کول غواړئ نو سمپلی دا به آن کړئ نو آن کړئ نو دلته به اوکې ورکړئ او دا آپشن به بیا تاسو سره راشي نو چې راشي نو سمپل چې څنګه درته ما طریقه وښودله زومینګ په ستاسو په خپل سکرین باندې زومینګ کولی شئ یا مطلب ستاسو فیسبوک چلوئ یا څه هم کوئ نو ستاسو خپل سکرین چې کوم دی هغه زوم کولی شئ. مطلب سمپلی تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دا ګورئ دا زوم کولی شئ مطلب چې څه تاسو ګورئ یوټیوب فیسبوک واتساپ څه ګورئ او ستاسو ته مطلب هغه لیکل صحیح ښکاري نه نو ستاسو دغه شانتې زوم کولی شئ. ټیک شو ډېر اسان سیسټم دی ډېر صحیح طریقه ده او ډېر امپورټنټ هم دی. کله کله داسې وړو کې لیکل وي چې هغه بیا موږ ته صحیح نه ښکاري نو په دې طریقه باندې ستاسو زوم کولی شي او هغه صحیح کتلی شي. نو امید لرم چې ستاسو ته به دا سیټینګ خوند درکړی او دا ویډیو مو خوښه شوې که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک ورکړئ ویډیو ته او کمنټس لازمي وکړئ چې آیا دا سیټینګ تاسو ته مخکې پته وه او که نه وه او خپلو ملګرو سره زیاده نه زیاده شیر کړئ چې هغې ته هم پته ولګي. نو چلو ملګرو دا ویډیو په دې ځای باندې ختموم میلاویږو به انشاءالله نیو ویډیو سره تر د هغې پورې د خدای په امان.